نن زما د زندګۍ هغه ورځ به کومه ورځ چې ما د خپل فیوچر لپاره پلان جوړ کو، لیکن کله چې مې د پلان ته په غور سره وکاته، کله مې چې د هر انګل نه وکاته، نو په دې پلان کې دا ښکارېده چې د قائد اعظم بابا ضرورت به راځي. قائد اعظم بابا به راویسته غواړي، خو دا په خپله نه راځي. دې دپاره به ته محنت کوې. دل تمام د سوچ نه کار واخیست او ځان ته مې وویل چې راځه محنت مزدوري شروع کا. او چې کله د لاس له ښه کافي قائد اعظم راغی، نو بیا په خپل خواب باندې کار شروع کا. نو لاړم او خپل د سکول بیگ مې راواخیسته او په هغې کې مې د مسافرۍ کپړې واچولې. لیکن بیرته مې خپل کتابونو ته وکاته او ما ورته وویل چې تاسو زما د زندګۍ بهترین ملګري یئ، تاسو به چېرته هم زه نه پرېږدم. ځان سره مې یو څو کتابونه کېښو، ځکه چې د کتاب نه بغیر زه نیمګړی یم. زما ژوند نیمګړی دی، کتاب زما یو بهترین ملګری دی. خو بیا مې ځان ته جواب ورکو دا خو زه ټول عمر دپاره نه پرېږدم، بلکې یوه نه یوه ورځ به واپس راځم او خپل خوابونه به پوره کوم. دوستانو ستاسو د سپورټ او د دعا ضرورت دی. نو د دې نه پس مې بیرته دې علاقې ته کته روان وم. ځان ته مې هسې په دې زړه کې وویل چې داسې ښایسته داسې ښکلې علاقه به هم څوک پرېږدي. د ټول ناول چې بازار ته راکوشم نو ځانه مې دا بټوه راواخیسته، ځکه چې زما په جیب کې ټول د کار کاغذونه وو او دا بیا ګډوډېږي، نو ځکه مې بټوه راواخیسته. نور خو په دې وخت کې زموږ بینک بیلنس هم 1000-2000 روپۍ دی. کله چې دې ګاډي ته راوختم نو ځان سره مې واده وکړه چې همت به چېرې نه بېلمه، که څومره خطرناک مشکلات هم راشي. نو د ګاډي په کړکۍ کې دا یخ هوا را روانه وه، موږ بهر ماحول ته کاته او د ماحول مې انجوای کوو. داسې ښکلې علاقه د سینکوا پنجاب کې خلک بوټي لګوي، ګلدستې جوړوي، پارکونه جوړوي، لیکن دا یو قدرتي پارک دی. د دې جوړول ته ضرورت نشته، بلکې دا خدای پاک داسې جوړ کړی پیدا کړی دی. دلته د کسان لګیا په دې روډ کې کار کوو. نو چې زه یې ولیدم نو سلام یې وکړو. ما مو وعلیکم سلام وویل. هر څوک چې و الله دې ښاد او آباد ساتي. نو چې پورته مې وکاته نو بره داسې وریاس وه. د ډېرې ګرمۍ نه پس مې په اسمان کې وریاس ولیده او دا ماحول داسې ګل ګلزار پروت و. لیکن نن ماحول ډېر ښکلی برابر و، ښکلی باران شوی و. اوس به د پولیسوالو ماماګانو ته دا عرض وکړمه چې همیشه خپل کوشش کوئ چې داسې کسانو ته پرچه ضرور ورکړئ کم چې په ګاډي پورې وروستو نه خلي او بیا په داسې روډ باندې دوی په ځان نه پوهېږي، لیکن دا یو کس تېر کړي دا یو کس نه غړي، بلکې د ده شاته لوی کسان ناسي، د ده کړه واړه بچي رونه خویندې وغیره وغیره. اوس زه موجود یم په سوات کې. دا تاسو کتلی شئ زینکوا. سوات خو سوات دی که نه، په دنیا باندې جنت دی. په دنیا د ګاډي نه د کوزېدو نه پس ډایرکټ مې ځان اډې ته ورسو. دا تاسو کتلی شئ په توره تیاره کې د رڼا په لټون پسې روان. د دې نه پس مې په اډه کې د ملګرو سره ملاقات وشو، کم چې زما د کلاس ملګري وو. لیکن ما ته پته نه وه چې دوی هم ګاډي چلوي. لیکن زندګۍ کې څه وخت او څه حالات داسې راشي. د دې نه پس مې ګاډي ته انټري وکړه او کېناستم چې د انسان نه څه نه څه جوړ کړي. چې د هر ځای نه زما ویډیو ګورئ نو ښاد او آباد اوسئ. الله م راته کامیاب ساته.